علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ وئ او د ژوند په مزو کې به وئ. دوستانو، ډیر افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. د صوابۍ سره تعلق لرونکي خپل پلار ظالم را پاڅېدل او خپله ناوې لورې ډیر په بېدردۍ سره قتل کړه. دوستانو، په څه وجې قتل کړه؟ آخر دومره څه وجه وه چې خپله ناوې لورې قتل کړه؟ دوستانو، مکمل معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم. زموږ ویډیو در سره تر اخره وګورئ چې د مکمل معلومات نه خبر شئ. دوستانو، ویډیو کتو نه مخکې که تاسو زموږ په دې چینل کې نوي وئ نو زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ کومې نوې ویډیوګانې راځي چې هغه تاسو ته په اسانۍ سره در رسي. او د دې سره د ټالۍ نشانه مو وي چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زر خبرېږئ. دوستانو، ډیر افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. په صوابۍ کې خپل پلار ظالم ناوې ښځې قتل کړه. دوستانو، دا ویل کېږي چې څو ورځې مخکې واده شوی او د خاوند سره یې ښه ښایسته په مینه ژوند تېرولو، خو دوستانو پلار ظالم یې په دې ښه وجه قتل کړه چې دوستانو ښځې دا خبره کوله چې زما د خاوند نه ده خوښ او پلاره تا راله په زور کړی. نو د دې په وجې باندې پلار دا نشو برداشت کولی چې زما په پښتو معاشره کې ته ماته داسې خبرې کوې. نو دوستانو، د دې په وجه باندې چې کله ناوې د پلار کور ته لاړه، د هغې نه بعد پلار ظالم را پاڅېدل او په ټوپک باندې خپله لور ډیر په بېدردۍ سره قتل کړه. دوستانو، یقینا چې ډیر غټ ظلم او زیاتی یې کړی. دوستانو، په خوشحالۍ سره یې ژوند تېرولو، خو چونکې هغه پلار ته ګیله وکړه او پلار ظالم یې را پاڅېدل او خپله لور یې ډیره په بېدردۍ سره قتل کړه. دوستانو، د قتل کېدو نه بعد پلار ویل چې زه ډیر زیات پښیمانه یم، ما ډیر غټ ظلم او زیاتی کړی دی، خو چونکې بس مانه ګناه وشوه. نو دوستانو، دا ډیر غټ ظلم او زیاتی شوی دی. د واده نه بعد ورله لور صرف ګیله وکړه او د ظالم قتل کړه. دوستانو، نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ. ډیره مننه، شکریه. د الله په